کار په امریکا کې ډیر مهم دی او دا د امریکایانو د ژوند یو اساسي برخه تشکیلوي. بې له کاره په امریکا کې ژوند ناممکنه دی. ګرانو دوستانو، عزیزانو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. نن تاسو سره د کار په اړه په امریکا کې خبرې کوم. تاسو ښه پوهیږئ کله چې تازه امریکا ته تاسې راسئ او هغه کسان چې تازه امریکا ته راغلي دي، په اول کې موږ په دې فکر کې یو چې هره وظیفه چې موږ پیدا کړو باید ورته د نه ځواب ورنکړو. هره دنده باید سرته ورسوو چې را پیدا یې کړو او هر چیرې باید کار وکړو. نو اولینه وظیفه مو کیدای سي هر رقم وظیفه اوسي. کله کله زموږ تاسې د خوښې وظیفه هم نه اوسي، ولې باید دا وظیفه لاسته راوړو. دا زموږ په فکر کې زموږ برداشت همداسې او کله چې امریکې ته راسو موږ ته همداسې ویل کېږي چې تاسې تازه راغلي یاست، نو تاسو ته ضرور دی چې هره وظیفه چې تاسو ته پیدا سي هغه سرته ورسوئ. ولې یو شي ته هم ډېر پام وکړئ چې ستاسې خپلې غوښتنې، خپل تلاش، هلې ځلې هم اهمیت لري. غواړم دلته پر دې خبرې وکړم چې خپل تجربه هم تاسو سره شریکه کړم او په دې هم خبرې وکړم چې کار څنګه په امریکا کې مهم دی. مخکې له دې نه چې په جزئیاتو ولاړ سو، اول باید ووایم چې په امریکا کې ټول کارونه یو رقم دي. په هیڅ کار کې شرم نشته. زموږ په هېواد کې بعضې کارونه موږ نه کول په دې خاطر چې په دې کار کې شرم دی، ما ته خپلوان بد وایي، خلک بد وایي، ټولنې کې بد ښکارمه. امریکا کې ټول کارونه یو رقم دي، په یو رقم خلک درته ګوري او په ټولو کارونو کې احترام شته. هر کار کې چې سرته رسې په مقابل کې معاش درکړي. هیڅ کار په امریکا کې بد نه دی. بنان ټول کارونه ښه دي. یو عمومي فرهنګ دی چې دا شی زموږ په هېواد کې نشته. هر کار چې کې ته قدر لرې، احترام لرې په ټولنه کې. داسې کار نشته چې ووایي په دې کار کې نو قدر دې کم دی او په دې کار کې دې قدر زیات دی. ټول کارونه یو رقم دي. دا یو شی ډېر مهم دی. دوم، کار ستاسې د وړتیا او د تحصیل په اساس باندې تاسو ته درکول کېږي. هغه مهاجرین چې په وروستي کال کې په د څو میاشتو کې دلته راغلي دي، زه یې په 3 کټګوریو تقسیموم. یو هغه مهاجرین دي چې اوله کټګورۍ کې راځي، چې په انګلیسي ژبه پوهیږي، عالي تحصیلات لري او بعضې تخصص او مسلک هم لري. دا هغه کسان دي چې په اوله کټګورۍ کې راځي او دوی ته کیدای سي دفتري وظیفې پیدا سي، په دفترونو کې کار وکړي، د میز تر شا اوسي، په کمپیوټر کار وکړي او شاقه کارونه ونه کړي. مثلا زه یو مثال یم تاسو ته. کله چې زه راغلم امریکې ته، زه هم په دې فکر وم چې باید هر کار چې په مخه راغی باید وکړم. کله چې مشاورین هم ماته راغله، هغوی هم ماته ویلې چې تاسې لازمه ده هر کار حتی په رستوران کې هم کوه، دا کار تاسې وکړئ. بعضې مثالونه یې راکول، لکه ستاسې پخوانی د مالیې وزیر اوبر چلی یا ټکسي چلی زموږ ستاسې او داسې نور چارواکي. بنان ته هم کولی سې هره وظیفه چې در پیدا سوه، حتی په رستوران کې، په هوټل کې، په نورو ځایو کې دا وظیفه وکړه. ولې ما څه وخت ځان ته واخیستل، په دې خاطر ما تحصیلات درلود، ما تجربه درلوده او څه تحقیق مې وکړه، خپل ځان مې خلکو ته معرفي کړه، ومې کولی سوه ډېره ښه وظیفه ځان ته په امریکا کې پیدا کړم. تاسې ښه ما پېژنئ چې اوس په یو دفتر کې کار کومه چې حقوقي دفتر دی، ډېر مهم دفتر دی او د هغه دفتر د عامه اړیکو مسؤل یم. تاسې ټولو سره کار کومه او خپل کار نه ډېر خوشحاله یم. په عین وخت کې زه د اوکلاهاما په ډېر معتبر او اول درجه پوهنتون کې درس ورکوم، استاد یم. بنان داسې وظیفې هم زموږ افغانانو ته پیدا کېږي، تر هغو دوی دلته کار وکړي، پیسې وګټي او خدمت وکړي.
دومه کټګوري هغه افغانان دي چې انګلیسي نه زده ولې یو مسلک لري، یو مهارت لري، مثلا د موټر په تخنیک پوهېږي، کیدای سي یو مستري سي، د مستري شاګرد اوسي، یا نور تخنیکي وړتیاوې لري لکه نجاري. بنان دا هغه کسان دي چې په دویم کټګورۍ کې راځي چې دوی ته هم ډېر ښه کارونه شته دلته. درېیمه کټګوري هغه کسان دي چې انګلیسي ژبه یې نه زده، کوم تخصصي زده کړې نه لري، کوم مسلک نه لري، کوم مسلک باندې بلد نه دي، او بعضې حتی موټر هم نه لري. بناً دغه کټګوري کسان په درېیمه کټګورۍ کې راځي. د هر یوه لپاره د وظیفې پیدا کول په امریکې کې متفاوته دی او په ده باندې بیا زه تاسو سره په هر کټګوري خبرې کوم چې څنګه د دوی لپاره وظیفې پیدا کړو. ولې مهمه دا ده په ټوله کې امریکې کې کار وکړئ، بیکاره پاتې نه سئ، خپل خوښې وظیفه پیدا کړئ او ځان ته پیسې وګټئ، تر هغو وکولی سئ خپل ژوند سم مخ ته یوسئ.